محترم نن درته د 2 رکعاتونو د نفل منځ بیان کوم چې دا بستاسو زندگی بدل کی د ژوند هر حاجت به مو الله جل شانه پوره کی هر مقصد او جائز خواهش کې به تاسو ته الله جل شانه کامیابی درکې او د زندګۍ هر مسله هر پریشانی هر غم او هر تکلیف د به الله جل شانه ختم کی کله محترم او تاسو دا عمل وکړئ ستاسو په ژوند کې به امن سکون راحت او آرام الله جل شانه راولي زندگی به مو الله جل شانه په امن سره په اطمینان سره روحانه کی محترم او ډیر عظیم الشان با برکت او بهترین عمل دی کله چې تاسو دا 2 رکعات مز وکړو په دې طریقه کومه طریقه چې ز تاسو ته بیانوم ان شاء الله تعالی ناممکن حاجت ولې نوي ناممکن مسله دی ولې نوي الله جل شانه به دغه ناممکن حاجت هم پوره کی او دغه ناممکن مسله او مشکل به الله جل شانه حل کی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تمام حمدونه او تعریفونه هغه الله تعالی د پاره دي چې مالک او خالق د کل کائنات ته درود دی وی سلام دی وی په محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې محترم ورونو او خويند امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بای او خوشحال بای زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال له چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره جوړ خوشاله او آباد ساته زما عزتمند نن د بلې خاصه بهترین مجرب علی شان عظیم الشان وظیفه سره دستاسو مخ کې حاضر شویم زما عزتمند کچره تاسو په دې باندې ځان پویاول واړې نو دا ویډیو اخره پورې وګورئ سکپ کوی ما کچره اول ځل باندې تاسو د دې چینل وزټ کړی وي چینل سبسکرایب کړئ ورسره ټلې ولا نشان تاسو دباو کې سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکو ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي محترم او د هر مسلې د حل د لپاره د هر پریشانې د حل د لپاره او د هر مقصد او حاجت د کامیابی او د حصول د لپاره کدا کامیابی په کاروبار کې غواړي دا کامیابی په روزګار کې غواړي یا یو حاجت ده او ته چې دا حاجت ته می پوره شي پدې کې د مال کامیابی ملو شي جایز مقصد دی ولې نوي یا جایز خواهش دی ولې نوي چې هر څومره لوی نه لوی حاجت وي الله جل شانه به پوره کړي زما عزتمند تاسو بیماری کې مبتلا ہے پریشانی کې مبتلا ہے او ته غواړې چې الله جل شانه ستاسو بیماری ختم کړي ستاسو پریشانی ختم کړي او مشکلات ته الله تعالی ختم کی نو دې د پاره زما عزتمند تاسو د 2 رکعات نفل منځو کې الله جل شانه بدستاسو ژوند بدل کی الله تعالی بستاسو زندگی بدل کی زما عزتمند الله رب العزت په قران مجید کې ارشاد فرمای واستعینوا بالصبر والصلاه مان مدد غواړي په صبر سره په مز سره او 2 رکعات نفل مونږه تاسو کو نو زما عزتمند په نفلو کې سړی سجده ولګي نو سجده چې دی ولګول الله تعالی به ستا هر قسم مشکلات ختمي خو زما عزتمند مونږه د دینه خلاف چلیږو مونږ له تکلیف پریشانی او مصیبت رو رسیږي نو مونږه غیر او پس روان شو مخلوق پس روان شو او الله تعالی زمونږ نه هیر شي زما عزتمند په خوشاله کې په غم کې په تکلیف مصیبت په هر حالت کې مونږ ته پکار دي چې الله تعالی طرف له توجه کو الله رب العزت باندې خپل مسلې حل کو بهر حال زما عزتمند او اعظم وظیفه او عمل طرف لا تاسو به دا وظیفه دا عمل څنګه کوي دا نفل به تاسو څنګه کوي طریقه کار دا دی چې اول به صحیح طریقې سره تاسو او 10 شردامو کوي کله چې مودس شردامو کا نو داسې ټایم کې به تاسو دا نفلو کې چې مکروه ټایم نیوي یعنی د سار موز نه پس تر اشراق پورې ټایم نیوي یا د غرمې ټایم نیوي یا د مازیګر نه تر ماښام پورې ټایم نیوي دینه علاوه چې څه ټایم تاسو دا نفلو کو نو کولای شئ نو زما عزتمندو نیت بوتړی نیت مو کو د زړه اخلاص 2 رکعات نفل صلات حاجت مس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر
نو بیا به سبحانك اللهم وې او بیا به الحمدلله رب العالمین وې بیا چې کوم صورت ته آسان وي بیا به هغه وې او بیا ورپسې رکوع لټیټ شي او بیا چې زما عزتمندو کله سجدې له تاسو لړ شي نو دقه ټیم به تاسو ذکر کوئ اول به سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بدرې پیری وای او بیا به زما عزتمندو سلويخ پیری به تاسو یو سجده کی وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا قرانګي بیا به د سجدې نه سر را پورته کوي بیا به دویمه سجده وکي او بیا به درې پیری سبحان ربي الاعلى وای بیا به وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بیا به دویم رکعت لتا سو پاسه او بیا به الحمد وای او کوم صورت تاسو ته درځي ابو وای بیا چې کله تاسو دویم رکعت سجدي کوي نو په دواړو سجدو کې به سبحان ربي الاعلى پسې به تاسو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين به سلويخ پیری تاسو وای کله چې مده طریقې سره نفل وک د دینه پس به بیا درې پیری درود شریف وای او د دعا د پر بلاس پورته کې انتهایی عاجزه سره د خپل بیماری د ختمېدو د د پریشانو د ختمېدو د پاره غمونو تکلیفونو مصیبتونو د لړکولو د پاره العار استاد چې سم مسلمي الله تعالی نه بوغړی ان شاء الله تعالی الله رب العزت بستاسو جوړه او استاسو الله سونه به خالی نه واپس کوي زما عزتمندو انتهایی عاجزه سره توجه دیان سره جړه سره الله تعالی نه وغړی الله تعالی هغه ذات ته چې په ورکړه باندې خوشحالي او خفقېږي نه زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بستاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ